بسم الله الرحمن الرحيم. د هدف لار غلط نکړي ای اتل زلمیا ای د مورچل زلمیا منصب غفتنا او گمارنا مولوي عبدالرحمن اخونزاده حفظه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، محترم وقدرمنو علماء کرامو ومجاهدينو د اسلامي امارت د دفاع وزارت قدرمنو منصوبینو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو ورونو، موږ اسلامي نظام د لکونو شهیدانو په وینو باندې راوستلی دی. راوستلی موږ نه دی، الله راوستلی دی، خو په نتیجه د لکونو شهیدانو، د لکونو کونډو او د لکونو زندانیانو. دا د الله سنت ده. الله چاته داسې مفت حکمرانی نه ورکوي، ورکوونکی الله ده د حکمرانی. الله چې چاته وغواړي هغې ته حکمرانی ورکوي. خو په دې دنیا کې د الله رب العزت څه طریقې شته، څه قواعد شته، څه اصول شته چې هغې ته تکویني سنتونه وایي د الله. نو د الله د تکویني سنتونو یو سنت دا ده چې الله رب العزت د دې ځمکې خلافت که د یو جز وي او که د ټولې دنیا وي او که د نیمې نړۍ، الله رب العزت یې ورکوي، خو په مفت باندې نه. الله رب العزت یې د قربانۍ په نتیجه کې ورکوي. دا د الله وعده ده، ان تنصروا الله ینصرکم. نو البته اسلامي امارت د الله په فضل و کرم سره هغه شرط د نصرت او د الله د نصرت حاصلولو به پوره کړي چې الله رب العزت ورته دومره لویه فتح ورنصیب کړې ده، او د دنیا د ابرقدرتونو په مقابل کې الله ورته نصرت ورنصیب کړو، دښمن یې ذلیله کړو، نظام لاړو. نو عرض کوم ورونو چې موږ دلته د قرباني چې ورکړې ده محض د دې دپاره نه ده ورکړې چې د دې چوکۍ نه یو کس کوز شي بل کس ورباندې راشي. دا د شخصیاتو په خاطر باندې نه ده، دا د یو نظام په خاطر باندې موږ ورکړې ده. او دا نظام، موږ یو نظام لرو چې هغې ته شرعي نظام ویل کېږي. همداشانتې ورونو، موږ په هر څه کې اسلامي نظام کې خپل مشخصات لرو. همدغه مشخصات ورونو موږ تاسو په تقررۍ کې هم لرو. په تقررۍ کې ورونو موږ څو اصلونه لرو. یو اصل دا ده په تقررۍ کې د منصب نه به تښتې، منصب به نه غواړې. نبي علیه السلام صحابي ته ویلی دی، ټول امت دپاره دا درس دی، یا عبدالرحمن لا تطلب الاماره، امارت مشري به نه غواړې، هرګز به یې نه غواړې. او که چېرته دې وغوښتله او درکړل شوه نو بیا فقد وکلت الیها، نو بس هغې ته وسپارل شي، د رحمت ملایکې درنه پورته دي، نورې د الله مدد به نه وي در سره. او شاوخوا چې د کم بندگان د الله در سره ته امر لاندې دي، هغه به درنه باغي او یاغي، هغه به در سره بیا اختلافات هم کوي، هغه به در پسې بیا تهمتونه هم وایي، هغه به بیا در سره کومک هم نه کوي. ولې؟ ځکه چې تا غوښتل. دا یو اصل دی ورونو په اسلام کې. نبي علیه السلام فرمایي چې منصب چا وغوښتلو، امارت چا وغوښتلو، مشري چا وغوښتله، چوکۍ چا وغوښتله، مسؤلیت چا وغوښتله، نو هغې ته یې نه ورکوو. الله دې وکوي چې دا تطبیق شي ورونو. او په نورو نظامونو کې ورونو عریضې کېږي، عریضه لاس په لاس باندې ګرځوو. متاسفانه بیا وایم چې د لکونو شهیدانو نه وروسته اوس هم موږ په خپلو لیکو کې داسې کسان ګورو، عریضه یې په لاس باندې وي، اداره په اداره باندې ګرځي ورونو. موږ ته راغلي دي ورونو، راځي څه چل دی فلاني ځای کې بس خالي دی، دا ما ته راکړه، ځکه که زه تا ته درکړم دا منصب تا ته درکړم، که 10 کسان دي 100 کسان لیوا ده هر څه چې دي مرکز تعلیمي دی، بل ستا ته لاس لاندې، ملایکه در سره نه دي، رحمت کومک در سره نه وي، مینه محبت الله د چا په زړه کې نه اچوي. ته به د امت کارونه څنګه چلوې؟ په خپل دماغ باندې چلوې. دماغ خو ستا د الله په لاس کې دی، د هغې شر خو دې پوره نه کړو، د دماغ به م الله درنه مفلوج کړي، او بیا به د امت په لکونو شهیدانو په نتیجه کې ګټلې اردو او دا نظام به فرسوده کېږي ستا د دې غلطۍ په وجه باندې، یا د یو امیر د غلطۍ په وجه باندې. نو دا یو بل اصل دی ورونو په تقررۍ کې چې خپله به یې نه غواړې، که دې وغوښته باید ورنه کړل شي، او که چا ورکړه په ورځ د قیامت باندې به هغه همغه امیر الله ته به هم جواب ورکوي، د لکونو شهیدانو ته به هم هغه جواب ورکوي. دوهم اصل دا دی چې نبي علیه السلام فرمایي من یتولى عملا وهو یعلم انه لیس اهلا لذلک
فلیتبوأ مقعده من النار. که چا یو کار په غاړه باندې واخیستو ټټر یې ووهلو چې دا ماته پرېږده، په غاړه باندې یو کار واخیستلو یا یو امیر راغلو دا یې مقرر کړو، هغه حسن ګمان ورباندې لري، حسن ظن ورباندې لري چې ته به د دې ټولنې مشر یې، د لیوا مشر یې، د مرکزي تعلیمي مشر یې، د پوهنتون مشر یې، د فلان مشر یې، د دې ادارې ریاست او امریت او څومره نومونه چې موږ لرو، د دې مشري تا ته درکوم. او دی په خپل ځان باندې متیقین وي چې زه دا نشم کولی. او که متیقین نه وي باید یو ځل معلومات وکوي، د دې دا ټول قوانین ولولي، د دې ته تفرعات ولولي چې زما تر قومانده لاندې به څومره کسان وي. دا خو د امت امانت دی، دا زه پورته کولی شم که نه؟ یو ځل به یې وزن ګوري، دا به نه وایي چې مالته وایي چې بلکل زه ورته تیار یم، راغورځوه یوګۍ ته مې راغورځوه. یو ځل خو پوښتنه وکوه چې ستا په اوږه کې دومره زور شته، په دې دماغو کې دومره زور شته چې دا وچلوې؟ دا خو د امت وینې دي، په دې کې د امت عرضونه دي ورونو. نو بیا نبي علیه السلام په آخر کې څه وایي؟ که چا دا کار وکولو چې یو شي ته یې اوږه ورکړه او دی پوهېږي چې زه د دې اهل نه یم او ده اوږه ورته ورکړه، فلیتبوأ مقعده من النار. نو هغه د په ورځ د قیامت باندې خپل ځای په جنت کې نه بلکې په دوزخ کې د خپل ځای ګوري، ځکه چې دومره لوی خیانت یې کړی، د امت یو دومره لوی بار یې په اوږه باندې داسې حالت کې یې اوږه ورته ورکړې چې دی پوهېږي چې زه دا نشم ادا کولی، د دې حق نشم ادا کولی. معلومات به یې په څه کوو؟ معلومات به یې په دې کوو چې هر سړی چاته ویلی شي چې دا ځای تا ته سپارمه، هغه به وایي چې امیر صاحب لږ انتظار، ستا د حسن ظن ته د الله رب العزت اجر عظیم درکړي، زه به لږ مطالعه وکوم، زما ته لاس باندې به کمې ادارې، هغه ادارې زه چلولی شم، دغه قدرت ما سره شته، که چېرته یي زه به درته رامخکې شم چې امیر صاحب که یې بیا مې اصرار وکولو بیا نو به الله بلا د ګردن امیر یي، ته به بیا بریء وې، خو دغه براعت به خپل حاصلوې که نه آخرت دې تباه کېږي. ما او تا دپاره دا چې طلب به دې سره نه کوو، بلکل به طلب نه کوو. که چېرته زه ډېر صلاحیت لرم پرېږده چې بل څوک مې ور پیشنهاد کړي، خو زه به پیشنهاد په دروازو باندې نه ګرځوم. دا ډېره شرماوره خبر ده چې سړی پیشنهاد د مسؤلیت دپاره کوي چې دلته وروڼه دلته موږ تاسو په نظام او په نورو نظامونو کې فرق دا دی، په نورو نظامونو کې په نورو د کلازیټ په نظریې په نظام کې د مسؤلیت وظیفه ده، خو زموږ ستاسو په نظام کې مسؤلیت وظیفه نه عبادت دی. دا به د عبادت په سترګه باندې دې ته ګوري، دا ته په دې نظر نه ګوري چې دلته تنخوا پیدا کړم. نبي علیه السلام فرمایي څوک چې مسؤول وټاکل شو ولو که د 5 کسانو وي که د 0 کسانو فقد ذبح بلا سکین، هغه بغیر له چاړې نه ذبح شو، هغې ځان ذبح کړو. نو بل اصل ورونو د امیر لپاره دا دی، د امیر په باره کې چې څوک تقرري کوي، زه د یوې ادارې مشر یم، ته لاس لاندې زما موږ تاسو ورته بستونه وایو، د ما ته لاس لاندې 10 20 10 1500 بستونه زما تر امضا لاندې دي چې زه چاته ورکوم. دلته زما ازمایش مخکې د مأمور ازمایش و، اوس به زما ازمایش دلته شروع کیږي چې زه دلته څوک لګوم. کسان درته راځي، نبي علیه السلام فرمایي من استعمل عاملا وهو يعلم ان منهم من هو اولى. که چا یو څوک په یو وظیفه باندې وګومارلو کوم امیر وهو یعلم او دته معلومات شته چې د دغه کس نه بل کس په د مسلمانانو کې د ده نه بل تکړه کس شته، اهلتر شته، صلاحیتر کس د دې نه شته، بل خو ده ومنلو وی لګولو، یا په دې وجه باندې چې عیان او فلان راته معرفي کړی، زه د هغې مخ نه وینم، یا په دې وجه باندې چې قریب مې ده، یا په دې وجه باندې چې دوست مې ده، د ډلګۍ مې ده، د وطن مې ده، فلان ده، بله ورځ مخ نشي ورته نیولی، نشي ورسره مخامخ کېدلی په هر دلیل باندې، خو چې دی په دې باندې پوهېږي چې د ده نه په دې امت مسلمه کې په دې شاوخوا کې چې زه پېژنم د ده نه بهترین کس شته د دې وظیفې دپاره، که چا دا کار وکولو فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. رونه صحیح حدیث دی دا. نو دې کس د امیر دا که رئیس دی که آمر دی که معین دی که وزیر دی او که لیوا مشر دی که کنډک مشر ده، نو د الله سره هم خیانت وکولو، د رسول سره هم خیانت وکولو او د ټولو مؤمنانو سره خیانت وکولو. والاعیاذ بالله کله چې څوک مقرره ورځ د قیامت در په یاد کړه، شهیدان در په یاد کړه، کونډې در په یاد کړه، دا واورئ مسلمانانو ورونو، ټولو ته وایمه، ځان ته اول وایمه، نظام تاریخ په دې باندې شاهد دی چې نظام د اقتصاد د وجې نه د کمزورۍ د وجې نه سقوط نه ده کړی،
مسلمانان په کلونو کلونو باندې 800 600 700 کله خلافتونو مسلمانانو کړي دي د غربت په حالت کې کړي دي. نظام د اقتصاد په وجه باندې نه سقوط کیږي ورونو، دا به یو سبب وي د اسبابونه، خو عامل اساسي دا چرته نشي کېدلی. او نظامونه ورونو د جنګونو په نتیجه کې هم سقوط نه کوي. که صرف د جنګونو په نتیجه کې سقوط کولی موږ ډېر تاریخ لرو ورونو. که کېږي د نظامونو د سقوط سبب هغه داخلي سبب ده، او هغه دا ده چې د مسؤلیت اهل خلکو ته په اوږه باندې ور واچول شي. ورونو زه مسلکیت نه وایم ورونو، زه د مسلک خبره نه کوم، زه د اهلیت خبره کوم. یو سړی به مسلکي نه وي خو اهلیت د دې به لري او دا معلومیږي. ته ګوره ورونو نن دغه خبره کوي چاته وایي چې دا اهل نه دی، درته راوړاندې شي مجاهدین ورونه خفه کېږي په دې باندې چې د 20 کاله قرباني ورکړې ده، 15 کاله یې قرباني ورکړې. قرباني ځان ته شی ده ورونو، اهلیت ځان ته شی ده. نبی علیه السلام ته ابو ذر غفاري ورونه، ابو ذر غفاري تقوا، جهاد، میړانه، قرباني ورونو، غریبترین، فقیرترین، درویشترین مجاهد په مجاهدینو کې دعوتګر په صحابه کرامو کې ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته وایي چې استعملني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام ورته فرمایي یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانه وانها خزي یوم القیامه. یا ابا ذر ته ضعیف یې، معنا یې دا ده والعیاذ بالله چې ته قرباني دې نه ده ورکړې، معنا یې دا ده والعیاذ بالله د شجاعت سړی نه یې، معنا یې دا ده چې ته مجاهد نه یې، معنا یې دا ده چې تا جهاد نه ده کړی، معنا یې دا ده والعیاذ بالله چې ته خائن یې. نه، نبي علیه السلام سره رالوی شوی، نبي علیه السلام لیدلی سم انسان دی، بشر دی، څه داسې کمزورۍ به پکې وي چې د هغې دپاره دی د مسؤلیت لایق نه و. نبی علیه السلام ورته وایي چې ته خو یوه طرف ته شئ انک ضعیف. نو ورونو که دغه اهلیت موږ ته معلوم شي د یو چا، او باید معلوم یې کړو ورونو. د تاسو ته وایم په تاسو کې به لسګونه کسان به دلته مسؤلین موجود وي، څوک به امیر وي، څوک به مدیر وي، څوک به قمندان وي، څوک به ټولۍ مشر، بل 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 څومره اصطلاحات چې موږ لرو. په ورځ د قیامت الله درنه پوښتنه کوي، والله دا امت به درنه پوښتنه وکوي. نو ورونو د بې اهله کسانو په وجه باندې د تیر نظام موږ وایو د اقتصاد په وجه باندې ورونو د تیر نظام سره 50 دولتونه نه د دنیا ټول دولتونه ملل متحد د اقتصادي لحاظه شاته ولاړو او که نه ولاړ. په میاشتو کې به ورونو هرې پروژې ته به په میلیونونو ډالر مقررول که نه مقررول. او که وایي چې نظامي قوت ورونو زما ستا زیات دی که د هغې خلکو زیات دی. 50 دولتونه پیشرفته چې په تاریخ کې دغه شانتې په ټکنالوژۍ باندې سمبال فوجونه نه وو، د ځمکې د اسمان او د ځمکې د لاندې د هر څه باندې په ټوله ټکنالوژۍ باندې ولې شکست وخوړلو؟ وجه دا وه چې د اهلیت یې نه و مراعات کړی، اهلیت نه و مراعات پکې. داسې کسان یې دلته مقرر کړي وو چې د هغې اوږې سستې وې، د هغې اوږه 2 کیلو بار نشي وړی، دی به 10 منه پرې وربار کړو. دغه یې نتیجه شوه، ذلیله شول، باداران هم ذلیله شول، دوی هم ذلیله شول، ټکنالوژي هم له منځه لاړه، اقتصاد هم له منځه لاړو، هر څه یې له منځه لاړو. دا د الله رب العزت سنت تکویني سنت ده چې ما ستا سره به هم دا کېږي، او زما ستا سره خو په دې وجه باندې هم کېږي که دا کار مو وکولو د نبي علیه السلام د 1 نه 2 نه 3 نه د لسګونو اوامرو مخالفت به ما او تا کوو. نبي علیه السلام ویلي چې مه یې غواړه ته یې غواړئ. نبي علیه السلام وایي چې اهلتن موجود و د بل ته وظیفه مو ورکوه ما او تا یې کوو، خو د خپله اوامر تر پښو لاندې کول دي د الله او د رسول. نو الله او رسول په دې باندې غوسه کېږي، د دې لارې نه به هم الله رب العزت زما او ستا نه نصرت اخلي. نو وایي ورونو مقررې د تقررۍ دغه اصول دي ورونو، دغه اصول دي چې د الله نه خوف وکوئ. بل آخري خبره کوم ورونو په دې د تقررۍ په باره کې ما عرض وکولو ورونو چې تقرري یو بل اصل بیانوم 5 یا 6 چې تقرري د امتیاز نه د مصیبت ده. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک چې مسؤل وټاکل شو بغیر له چاړې نه ذبح شو. نبی علیه السلام فرمایي انها امانه، دا امانت دی، اولها ندامه، اولی پشیمانی ده، وسط غرامت دی و اوسطها غرامه و خزي وعذاب يوم القيامه. او په ورځ د قیامت باندې به دا رسوایي وي، په ورځ د قیامت به عذاب وي، الا من ادى حقها، مگر هغه کس به پکې کامیاب وي چې څوک د هغې حق ادا کړي، په اهلیت ورته راغلی د بل چا په ذریعه باندې ورته انتخاب شوی او بیا یې حقونه دلته ادا کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.